له طالبانو د کندوزیانو تازه غوښتنه خلک وایي چې طالبان د کندوز خلم د لوی لارې رغنیز کار بیرته پیل کړي. د کندوز ولایت زیات شمېر اوسیدونکي او موټر چلوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د کندوز خلم د لوی لارې رغنیز کار بیرته پیل کړي څو د شمال ختیځ زون ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې حل شي. د کندوز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکی محمد بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي پخوا مو د کندوز بغلان له لارې بلخ ته تلو خو هغه لاره ډېره اوږده ده، پنځه نیم ساعتونو کې بلخ ته رسیدو. اوس د ایرنګ له لارې بلخ ته تګ راتګ کوو ځکه لنډ بلخ ته وځو. دا لاره خامه ده او ډېره خرابه ده. موږ طالبانو او مرسته کوونکو مؤسساتو څخه دغه سړک جوړول غواړو. د کندوز خلم سړک څه باندې 100 کیلومتره اوږدوالی لري. د جوړېدو کار یې کابل 10 کاله مخکې پیل شوی و چې مالي لګښت یې د جرمني د پراختیایي بانک پر غاړه و، خو د نامنوي د جګړو له کبله د جوړېدو کار په ټپه ودرېده. چې جګړه پای ته رسېدلې خلک د دې پروژې د کار بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د کندوز د اطلاعات او فرهنګ رئیس مطیع الله روحاني ډاډ ورکوي چې دغه مهم اقتصادي سړک به زر تر زره پیل کړي.